ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، دا وخت تاسو د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم خبرونه اورئ. په ګردیز کې د 203 تندر کلو اردو ویان جګړن ایمل مومند وایي چې د پکتیا له سیدکرام ولسوالۍ څخه افغان حکومتي ځواکونه تېره شپه وتلي او د احمد آباد ولسوالۍ ته په شا شوي دي. په ورته وخت کې وسلوال طالبان بیا وایي چې یاده ولسوالي له ټولو نظامي وسایطو، وسلو او مهماتو سره نیولې ده. سیدکرام د پکتیا لسمه ولسوالي ده چې حکومتي ځواکونه ترې ووتل. نږدې 2 میاشتې مخکې د دغه ولایت له 9 ولسوالیو څخه حکومتي ځواکونه د یوې اونۍ په موده کې وتلي او طالبانو په خپل کنټرول کې واخیستل.